او ستا نهمه اسنا یا ایښونه کومه شته. شپاړسم بند د کتاب 18 بند. په دې بند کې زردښتر وروسته له دې چې په خیالي دیالوګ کې د غومې غورې او کیسې اوري، نو بیا په خپله په خبرو راځي او د حالاتو څخه د ناخوښۍ داسې اظهار کوي چې نه د یعنې زیړې دانې حاصلات موږ سم ولیدل، نه دې مېړونه تر اوسه راته ډېر او تکړه کړل، نه دې د ځلانده سپوږمۍ سره روښانه شپې راکړې، نه دې ترغونې یعنې بې سپوږمۍ خو د ستورو سره شپې راباندې ښې پیرزو کړې. په ورځ کې دې هم ښه سور لمر را نه کړ او د هغو له تودوخې دې برخمن نه کړو. دلته پر دې ځمکه ستا ښه غوره او ویاړ نشته. ستا هغه پخوانی برم نشته کوم چې دې ماته په کیسو کې ووې، تر څو اوس هم دا ځمکه پرې آباده او ښېرازه واوسي. ځمکه کې د ښې ودې نښې نشته او نه هم زموږ کډې دلته غوسا دي. نو ته دې د اوسېدنې امکانات زموږ د کډو دپاره ډېر کړه، ښه یې کړه. تروې اوبه دې موږ ته ډېرې وزبېښوه، ځمکې مو ډېرې کړه او موږ ښېرازه کړه. د شپاړسم بند د کتاب 18 بند د پارسی ترجمه سر په کتاب کې. فرو میخوانم ای زریون مستی، توان پیروزگری، نیروی بدنی، درمانگری، رشت، بالش، نیروی همتن یعنی بردی فراه گیرنده همتن او څو نورې بې مفهومه کرښې. د دې بند د څو کلمو معنا په پښتو غږونو. اول میرویې کتاب کې مشخصه معنا نه لري، یوازې یو ګرامري شکل یې ښودلی. فعل حال اول شخص مفرد، په داسې حال کې چې ما د میرویې لهجوي بڼه میرویه ولوست. د فارسی مردهایش. دوم وره ترغونیم، په کتاب کې معنا لیکلې پیروزګري، غلبه، خو ما د پښتو غږونو په چوکاټ کې دا کلمه وره ترغونې ولوسته د یو لهجوي میم پسوند سره د اوسنۍ مو په ډول. ترغونې د بې سپوږمۍ او لږ څه ډېرې تیارې شپې په مفهوم چې د ستورو سره د منلو وړ وي، یعنې لږ څه روښنایي په آسمان کې ښکاري. پارسی تیرگون خوب، شب به مهتاب قابل پذیرش که حداقل روشنایی را داشته باشد. دریم بایشازمه چې کتاب کې درمان کردن معنا کړي، خو ما د اولنی حرف په تغییر هغه ویشازمکه ولوست چې د جملې په سر کې د نه سره د شکایتونو د لړۍ یوه کړۍ ده. نه یې ځمکه ډیره شوه. پارسی بشدش زمین، در جمله متن نه زمین بشدش یعنی زمین زیاد نشد. 18 بند د کتاب 18 بند. په دې بند کې زردښتر د غالباً اقلیمي ناخوالو له وجې د خپلو ګیلو او شکایتونو وروسته غومې ته قسم ورکوي او ترې د دې ځمکې ښېرازي داسې غواړي: نه، تا دې د ستا د تریو ویس په نوم سوګند وي چې ته دې خپلې تروې اوبه را زبېښوه. زموږ په لاس راځه، تر څو تا وموښو، پر موږ خپلې څانګې پرې کوه. زموږ د کرښنې سیمه ستره کړه، ډېر میړونه مو نصیب کړه، ټولنه مې لویه او ګټوره کړه، د ځانګړیتوب یا یوازیتوب نه مې وباسه. پراخه سیمه راکړه، تر څو چې خلک مې پکې میشت شي. دوی ته پر دې سیمه پراته کېدل او اوسېدل ور وښیه، تر څو د بیا کډې وتلو او تللو فکر سر ته ور نه شي
او همدلته د همیش دپاره ووسي. د دې بند په پراخ مفهوم کې پوهېدای شو چې د پخوانیو کیسو سمسوره ځمکه او آبادي ښایي په دې وخت کې زیانمنه شوې وي. ښایي وچکالي راغلې وي او د زردښتر ټبر او خپلوان په دې فکر شوي وي چې یو ځل بیا کډې بار کړي او دی د دوی د دې سوچ څخه ناراضه دی او له هغوی غواړي چې خپل بوټي ډېر کړي او ښېرازي راولي. 12 بند د کتاب 18 بند د پارسی ترجمه سعد په کتاب کې. فرو میخوانم چنانه که پیروز شوم. همه کینه کینه‌وران و دیوان و مردمان و جادوان و پریان و سازداران یعنی جباران قدرتمندان و کیان و کرپان او څو نور همداز بې مفهومه کلمې. د 18 بند یو څو کلمو لوستنه په پښتو غږونه. اول پرېکنم که چې کتاب کې د پری جمع لیکلي یعنی پریگان، پریها، خو ما د یوې جملې په ډول پرېکنه مو که یا کړه ولوست چې په جمله کې په پخواني ګرامر زموږ لخوا پرېشه په ډول لوستی شو. کومه خبره چې زردښتر هومې ته کړې ده. پارسی بریدن به ما کن یا به دست ما بریده شو. دوهم تبیخه کتاب کې د دشمنی کینه په ډول معنا کړی خو ما په آسانۍ ځې ته د ت په تغییر ځبیخه ولوست. د پارسی بشل. دریم بی‌ځانګړنم دا کلمه هم کتاب کې معنا شوې دوپا اهریمني خو ما د یو بې پیشوند سره همدا اوسنۍ ځانګړنه ولوست د یوازیتوب په مفهوم. په جمله کې د زردښتر غوښتنه د ټولنې لویتوب او ګڼتوب ده. پارسی بی‌تنهایی بدون تک و تنها شدن. څلورم اشه موگنم که چې زن تفسیر یې اهلو موگ لیکل شوی. په کتاب کې بدعتګذار معنی کړی خو ما لنډه لهجوي پښتو جمله ولوسته. اشه موگنم که ښه موږه مو کړه یا زما څخه ښه موږ جوړ کړه. احتمالاً د ځان تفسیر یې هم د موږ مفهوم ته اشاره ده که اهلو یې اخلو ولولو. اخلو موږ. پارسی مرا خوب ما بساز. 19 بند به بل پروګرام کې راوړو.